د چا چې د زړه کمزوري وي او یا د چا زړه درزیږي د هغې دپاره درته ښکلی قرآني علاج ښیم چله مزې انشاءالله چې د دې آیاتونو مبارکو په برکت به الله تعالی تاسو ښه کړي. یو ډېر اسان علاج د ښیم درته مخکې درته د حدیث مبارک ویم او بیا درته په دې کې د استعمال طریقه هم په یو حدیث مبارک کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک خپله فرمایي وی د هر یو څیز دپاره زړه او د قرآن مجید زړه هغه سورت یاسین دی. د سورت یاسین تلاوت یو داسې څیز دی چې دا د انسان زړه ته تقویت قوت او نفع ورکوي. لیکن کم انسان چې د سورت یاسین تلاوت د هر مانځه نه پس یو ځل کوي د دې انسان د زړه کمزوري به الله جل جلاله ختمه کړي. اوس یو انسان ته د هر مانځه نه پس د سورت یاسین تلاوت ګران دی نو یو بل اسانه طریقه ورته ښیم. دې کس ته چې کم وخت هم میلاو شي خو په ورځ کې دی که د ماسخوتن نه پس ورته وخت میلاویږي یا د ماښام نه پس ورته وخت میلاویږي سحر نه پس ورته وخت میلاویږي یو وخت دی ولا مقرر کړي او په هغه مقرر وخت کې دی د سورت یاسین تلاوت هغه 15 ځله روزانه کوي په دغه یو وخت کې 15 ځله کوي انشاءالله چې الله به د زړه کمزوري ختمه کړي. ډېر زیات فواید دي. یو د جادو د توړ دپاره هم یو ډېر ښکلی مزیدار عمل دی. د جادو د توړ چا باندې جادو شوي اسیب او جادو په چا شوي د هغې دپاره اعمال نور هم دي. جادو به څنګه ختمو او په کومه طریقې به ختمو د هغې باندې به زه تاسو ته مستقل ویډیو انشاءالله جوړوم. خو دومره یاد ساتئ چې د جادو اثر زیات چې کېږي د انسان په زړه او په دماغ باندې کېږي. اوس به د زړه او د دماغ روحاني علاج کوو. نو د زړه او د دماغ روحاني علاج د سورت یاسین دی. نو د سورت یاسین تلاوت زړه ته پیدا ورکوي دماغ ته نفع ورکوي. نو یو خو دغه عمل شلو. دویم درته یو دعا ویم چې کم یو انسان د سحر د مانځه نه پس دا دعا 11 ځله وی د دې انسان د زړه کمزوري به الله جل جلاله ختمه کړي. دعا دا ده لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملک وله الحمد یحیی ویمیت وهو حی لا یموت بیده الخیر وهو علی کل شیء قدیر. اسانه دعا ده دوباره دوهراولو ته ضرورت هم نشته دی او دا دعا هر یو کس ته یاد را چې کم انسان د سحر د مانځه نه پس دا دعا وی پابندۍ سره د دې انسان د زړه کمزوري به الله جل جلاله ختمه کړي. یو دویمه خبره ده چې د یو انسان د زړه دمه وي یو خبره. دویمه ده چې د یو انسان زړه درزیږي نو د دې دواړو دپاره یو اسان علاج دی. خصوصا د زړه د درزاري دپاره یو اسان علاج درته ښیم. دا کلمات به ولیکئ په یو کاغذ باندې به دا کلمات ولیکئ لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. دا کلمات په یو کاغذ باندې ولیکئ او هغه مریض چې د هغه د زړه درزاري کوي نو هغه ته په دې غاړه کې واچئ خو په داسې ترتیب سره به ورته غاړه کې اچئ چې دا تعویض د دې زړه د پاسه راشي. نو الله جل جلاله به د دې انسان د زړه د درزار چې کم دی دا به الله جل جلاله ښه کړي. او دا تعویض د دې تعویض هر چا ته اجازه شته دی. دا هر سړی کولی شي ظالم کولی شي بل خوب کولی شي. نو باید د دې نه موږ هم پیدا غشي شو بل هم د دې نه پیدا غشتی شي خپل هم کولی شي بل ته هم خولی شي ښه